لکه څنګه چې پوهیږو د دې کرونا ناورین سره مونږ اکثره یا ډېری په کور کې هستو او یوازې هغه کسان چې د کور نه خپل کارونه یا دندې مخته وړی سي هغوی د کور نه کارونه کوي او نور ټول د ماشومانو سره په کور کې اوسیږي. نو زه هم د نن بیا تر نورو 20 ورځو پورې په کور کې یم او خپل کارونه د کور نه مخته وړمه. غوښتل مې چې د همدغې وخت نه استفاده وکړم او څه مې چې له وسې راځي د هغو خپلو ورونو یا خویندو لپاره یا افغانانو لپاره وکړم چې کولی سم. نو ما داسې پرېکړه وکړه چې د ورځې 2 یا 3 ساعته که څوک چیرې غواړي او واقعا ضرورت ورته لري کولی سم د آینس نه نیولې تر بیسفایه پورې آنلاین په فیسبوک باندې کلاسونه شروع کړم او د آلماني پښتو زده کړې لړۍ مخته بوځم. ما سره ټول پریزنټیشنونه شته ده او یوازې ما ته دومره معلومات پکار دي د تاسو له خوا نه چې زه پوه سم تاسو د ژبې کچه په کومه سطحه باندې ده. لکه ما سره په پریزنټیشنونو کې شته دي چې د A1, A1, A2, A2, A1, A12, A21, A22, B1 دا چې دي د بیا د ازموینو لپاره هم د آمادګي درسونه دي. کیدای سي تر B2 پورې کوم درسونه چې دي موږ یې مخکې بوځو. ما سره ټول پریزنټیشنونه دلته شته دي. زه به د هرې ورځې پریزنټیشن فیسبوک ته جګوم. تاسو کولی سئ دا پریزنټیشن ښکته کړئ او کله چې لوست شروع کیږي آنلاین د هغې سره سم تاسو خپل موبایلونه هم خلاص کړئ او پریزنټیشنونه هلته وګورئ او زه به دلته تاسو سره دومره همکاري وکړم چې آنلاین درسونه به شروع کړو. که چېرته ستاسو خوښه وي نو یو فیډبک ماته راکئ. زه به پوه سم او مهالویش به جوړ کړم. A1 یعنې A1 A2 او B1 کلاسونه به د اوس لپاره شروع کړو او مخته به لاړ سو. مننه. تر بیا ښې چارې. الله مو مل سي.